جناب علی د شاتګرې حالات ډیر خراب دي. یو خو سیم ده او بل اوبه دي. موږ ته چیرې مهرباني وسي تقریبا چې 18 انچ ول پیپونه چیرې ولګېږي یا بورونه راته وسي چې دا سیم ختم سي. کلی چې اوبه ولاړې دي دغه اوبو نه بیماري هر شی پرېوځي. میاشتې ډېرې سوه، خلک بیمار دي، کراچي بیمار دي. ډي سي صاحب ته دا موږ خواست کوو چې موږ ته پیټر راکړي، موږ دا اوبه لرې کړو. نوره چې کومه ده موږ بجلۍ مسله ده، بجلۍ نشته 2008 نه. دا مهرباني وکړي چې موږ ته بجلۍ مثال ده بجلۍ هم راکړي. نسته موږ ته ډېر تکلیف وي، باران پوره چې کاړي موږ نسو تللی. موږ کلي چې بالکل یو سہولت دی نسته. شاتګره چې کوم دی ډسټرکټ چانګ کې دی، دلته خلکو ته ډېر تکلیف دی، بیماران دي، مشکلات دي ورته. د سیلاب راغلی و، کورونه اړنګ دي، بجلۍ مو نسته، روډ مو نسته، ډېر خلکو ته تکلیف دی. حکومت مو اپیل دی چې دا موږ ته روډ ها جوړ کړي او بجلۍ دې بحال کړي. د ځایي ولس خبرې تاسو واورېدلې. د ځایي خلکو دا وینا وه چې زموږ 20 کلونه بجلي هم کټ ته او دې سره سره زموږ ته روډ هم ډېر مشکلات دی. او دې سره سره دوی د هغې صوبایي حکومت نه دا مطالبه کړې چې موږ ته د بجلي هم بحال کړی شي، زموږ روډ هم جوړ شي. او دې سره سره چې کوم دی زموږ ته د راشن هم کمی دی، ټینټونه هم کمی دی. نو صوبایي حکومت نه دوی غوښتنه کړې چې موږ ته د په دې اړه زموږ مرسته وشي.